په امیزون باندې تر هغې پورې کار مه شروع کوئ تر څو چې تاسو پر یو څو خبرو باندې ځان بیخي پوه کړی نه وي ځکه که په دې خبرو باندې تاسو نه پوهېږئ تاسو سره معلومات نه وي او د امیزون پر سمندر کې ورګډ شوئ نو تش تاوان به وکړئ هېڅ به لاسته رانه وړئ او دغه چپې به تاسو ویسي ځکه چې تاسو به لامبو نه درځي یا که تاسو غواړئ چې په امیزون باندې هسې تش پریکټس وکړئ لاول امیزون زده کړئ او بیا وروسته یا خپل کار سټارټ کړئ یا بل سره کار وکړئ نو که په دې خبرو باندې تاسو نه پوهېږئ تاسو سره معلومات نه وي هغه خبرې نن چې راته موږ په دې ویډیو کې کوو هغه معلومات نن په دې یو ویډیو کې چې موږ تاسو درکوو د امیزون په باره کې که چېرته دا تاسو سره نه نو تاسو تش پریکټس هم نشئ کولی بیخي به کنفیوز استئ نه به پوهېږئ چېرې د کوم ځای نه شروع وکړم څه شی زده کړم څه شی زده نه کړم څه شی لاول زده کړم څه شی بیا زده کړم هېڅ معلومات به در سره نه او نه به پوهېږئ چې د کوم ځای نه شروع وکړم خو نن په دې یو ویډیو کې انشاءالله موږ به تاسو د امیزون په باره کې دا ټول معلومات درکوو دغه معلومات موږ ډایرکټ د سیلر یونیورسټۍ نه د امیزون سیلر یونیورسټۍ خپله یونیورسټۍ ده هلته زده کړي دي پرې کې زموږ خپله تجربه ده او انشاءالله ستاسو په علم کې به ورسره ډېره اضافه وشي ستاسو دماغ به ورسره کولاو شي نمبر 1 د ټول نه مخکې به تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ کله چې تاسو د امیزون اکاونټ جوړوئ او دې پیج ته راشئ دلته نو دلته چې تاسو کوم اکاونټ جوړوئ ګور تاسو ته کلیر کټ صفحه درته وایي مخکې ما تاسو ته ویلي وو که چېرته په دې پیج باندې په دې طریقه باندې تاسو اکاونټ جوړ کړئ ځان ته د امیزون نو هره میاشت به ستاسو د اکاونټ نه $40 کټ کیږي که ستاسو خرڅېږي او که نه که ته پرې پوهېږي او که نه خو که په دې طریقه باندې تا اکاونټ جوړ کړو دا پروفیشنل اکاونټ دی ستا نه به $40 کټ کیږي نو که ته چېرته امیزون اوس سټارټ کړې د امیزون په باره کې تا ته هېڅ معلومات نه تا سره پیسې نه او ته هسې تش پریکټس کول غواړې ته غواړې چې بس لاول امیزون زده کړي او همداسې په کار هم دی نو په دې پیج باندې به ته اکاونټ نه جوړئ په دې طریقه باندې به اکاونټ نه جوړئ ځکه چې تا سره پیسې کم دي ته په امیزون باندې نه پوهېږي لاول تا ته پکار چې ته پریکټس وکړې د پریکټس دپاره ته لاول فری اکاونټ جوړ کړه فری اکاونټ به څنګه جوړئ د فری اکاونټ طریقه دلته نه ده ښودل شوې په دې ځای کې تاسو فری اکاونټ نشئ جوړولی د فری اکاونټ طریقه د ویډیو په اینډ کې د ویډیو په اخره کې به زه تاسو ته سټپ بای سټپ او په اسانه باندې پوه کوم چې فری اکاونټ تاسو څنګه جوړولی شئ زه یو کس ته جوړوم هغه ته به جوړوم زه به لګیم تاسو به راته ګورئ او ډېر په اسانه پې پوه کوم چې تاسو د امیزون فری اکاونټ څنګه جوړوئ نو دا غلطي ونه کوئ که چېرې تاسو همدا اوس شروع کوئ هسې تش پریکټس کول غواړئ نو په دې پیج باندې ځان ته اکاونټ جوړ نه کوئ ها د اکاونټ د جوړول نه مخکې زه تاسو په یو څو خبرو باندې پوه کول غواړم ځکه چې دغه خبرې دغه الفاظ په امیزون کې په هر ځای کې به ستاسو مخې ته راځي بار بار به راځي نو که په دې باندې تاسو ځان پوه نه کوئ نو په امیزون باندې بیا دماغ کار نه کوي راځئ چې دا زده کړو اوس راځئ چې ټول نه مخکې زده کړو چې دا پراډکټ څه ته وایي ډسټریبیوټر څه ته وایي هولسیلر څه ته وایي ریټیلر څه ته وایي ځکه چې د دې په باره کې زیات خلک موږ ته ایمیلز کوي په کمنټس کې بار بار دا وایي او په دې باندې پوهېدل دا ډېر اهم دي ډېر ضروري دي ځکه که په دې باندې تاسو ځان پوه نه کوئ نو په امیزون کې ټولې همدغه خبرې دي بار بار راځي او بیا هم په امیزون باندې دماغ کار نه کوي نو لاول دا زده کوئ او په دې باندې اوس انشاءالله په یو منټ کې دننه پوه کوم نو فار ایگزامپل ما سره لاس کې کلیر شیمپو ده نو اوس یو کارخانه ده یو کمپني ده چې هغه دا کلیر شیمپو تیاروي صحیح نو دغه کارخانه دا کمپني چې سم تیاروي که هغه صابون دی او که کلیر شیمپو دی او که هر یو څیز دی نو دا دی یو پراډکټ دی کلیر شیمپو تیاری کلیر شیمپو پراډکټ دی صابون تیاری هغه صابون نه دی پراډکټ دی صحیح شو دا خو پراډکټ شو اوس فار ایگزامپل زما کلیر شیمپو ته ضرورت دی زه غواړم چې کلیر شیمپو والم نو زه خو داسې نه کوم کنه چې زه لاړ شم کارخانې ته کمپني ته او ورته چې ما ته یو کلیر شیمپو راکړه او نه یې په ګاهک باندې هغوی خرڅوي هغوی څه کوي هغوی خپل پراډکټس چې کوم دي دا ډېر په غټ مقدار کې په زرګونو سلګونو تعداد کې دا راولي ډسټریبیوټر ته ورکړي صحیح ده بیا ډسټریبیوټر راشي دا هولسیلرز ته ورکړي هولسیلر راوړي تاسو به کتلي پر یې غټو غټو په وړو دکاندارانو باندې چې ګرځي او مال ورته ورکوي هغوی مختلف دکاندارانو ته ورکوي نو دغه دکانداران چې کوم دي دا ریټیلرز دي صحیح ده او دغه ریټیلرز چې کوم دي دا بیا په ګاهک باندې خرڅوي بیا په موږ باندې خرڅوي نو لاول یو کمپني چې کوم دی خپل مال راواخلي دا ډسټریبیوټر ته ورکوي ډسټریبیوټر راوړي په هولسیلر باندې تقسیم کی هولسیلر راوړي دکاندارانو ته ورکوي یعنی ریټیلر ته ورکوي دا زموږ په کوڅو وغیره کې دا دکانداران دا ریټیلر دي ځکه چې دوی د هولسیلر نه مال اخلي دغه ریټیلر بیا په موږ باندې خرڅوي
نو په همدغه طریقه باندې دغه مال مونږ ته رارسي یعنی ګاګ ته رارسي. او زه امید کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاستئ چې یاره ډسټریبیوټر څه ته وایي. ډسټریبیوټر ورځي د یو کارخانې نه د یو کمپنۍ نه مال راوچتوي په ډېر غټ مقدار کې. دغه ډسټریبیوټر بیا راځي دی بیا په هول سیلر باندې دغه مال تقسیموي. دلته یو هول سیلر ته ورکي، هلته بل ته ورکي، هلته بل ته ورکي. بیا دغه هول سیلران چې کوم دي دا ګرځي په دکاندارانو باندې او دکاندارانو ته مال ورکوي. دغه دکانداران دا ریټیلر دي او ریټیلر بیا موږ ته راکوي. بس دغه ډسټریبیوټر، هول سیلر او ریټیلر دي. لکه څنګه چې تاسو په کلي کوڅه کې دا واړه دکانداران دي، تاسو ورځئ او سودا ته اخلئ، نو دغه واړه دکانداران دا ریټیلر دي. او تاسو به خامخا کتلی دی وړو دکاندارانو ته چې څوک مال راوړي، څوک ورته سودا راوړي، یا ورته څوک په موټر سایکل راوړي، یا ورته څوک په ګاډي کې راوړي. نو دی وړو دکاندارانو ته چې څوک مال راوړي هغې ته ویل کېږي هول سیلر. او دغه هول سیلر دوی د چا نه مال اخلي؟ دوی مال اخلي د ډسټریبیوټر نه. او ډسټریبیوټر د چا نه اخلي؟ ډسټریبیوټر مال اخلي د کمپنۍ نه، د کارخانې نه. نو همدغه شانې په امیزون باندې تاسو یو ریټیلر هستئ. یعنې کله چې ته په امیزون باندې کار سټارټ کړې که نه، کار پې شروع کړې، نو ته یو ریټیلر یې، ځکه چې ته په ګاهک باندې مال خرڅوې. او کله چې ته مال اخلي نو ته مال د چا نه اخلي؟ ته به یا د هول سیلر نه اخلي، یا به د ډسټریبیوټر نه اخلي، او یا به د برانډ د کمپنۍ نه اخلي. پریپ سرویس. اوس دا پریپ سرویس څه شی دی؟ په امیزون کې دا پریپ سرویس دا ډېر د کمال سرویس دی او ډېر غټ خدمت کوي خو فری نه کوي. اوس دا څه ته وایي؟ فار ایگزامپل څنګه چې ما تاسو ته وویل په امیزون باندې تاسو خپل اکاونټ کولاو کو. د اکاونټ مطلب دی چې دکان هم کولاو کوم. دکان دې خالی دی، د دې لپاره تا په کوم ځای کې مال واغستو، د هول سیلر نه یا د ډسټریبیوټر نه، یا په هر ځای کې چې تا مال واغستو، هغوی ستا مال تیار کو، ستا مال ورسره پروت دی. د دې نه وروسته به ته هغوی ته لیبل ورلګي. صحیح ده، ته به ورته لیبل ورلګي، ورته به چې په هر یو پراډکټ باندې لیبل ولګوه او په هر یو کارټن باندې لیبل ولګوه. لکه فار ایگزامپل ته غواړې چې په خپل دکان کې کلیر شیمپو خرڅه کړي، تا د کلیر شیمپو والا سره خبره وکړه یا په بل ځای کې د شیمپوګانې تیارې کړې، ستا مال تیار دی. اوس امیزون تا چې کله لیسټینګ کې امیزون تا ته خپل لیبل یې درکړي، نو ته به لیبل رالې، یو ته وایي آیټم لیبل. آیټم لیبل مطلب دی چې ته به لیبل رالې او په یو کلیر شیمپو باندې به یې لګې. تا 1000 کلیر شیمپوګانې اخیستې، نو په 1000 کلیر شیمپوګانو په یو باندې به تا خپل لیبل لګې. صحیح ده. بیا اوس فار ایگزامپل په یو کارټن کې چې کوم دی 100 کلیر شیمپوګانې راځي، نو په یو کارټن باندې به ته لیبل لګې. خو کله چې تا هغوی سره خبرې وکړي، کله به تا ته داسې وي چې یاره موږ لیبل نه لګوو. چې تا ته لیبل نه لګوي نو امیزون خو بغیر د لیبل نه مال نه قبلوي. نو ته به څه چل کې، ته به پریپ والا سره رابطه وکړې، د هغوی خپل ویب سایټ ډېر په اسانه طریقه ورسره رابطه کېږي. ته به ورسره رابطه وکړي، اکاونټ به ورسره کولاو کړي، هېڅ ورکې مشکل نشته. د هغوی نه به پته راواخلي، او پته به په کوم ځای کې چې ستا مال پروت دی، چا سره چې ستا مال دی، هغوی ته به پته ورولېږي چې زما مال په دې ایډرس په دې پته باندې ولېږه. نو ستا مال به لاړ شي ډایرکټ د پریپ سرویس والا ته. پریپ سرویس به ستا یو آیټم به روبس اوس چې دا هر څه لیبل به پې لګي، ته به لیبل ورولېږي، په کارټن باندې به لیبل لګي، بالکل به تیار کړي، هغوی ته به ته خپل فیس ورکړي، او بیا به د هغې نه ستا مال د امیزون ویر هاوس ته ولېږي، ډایرکټ د امیزون ویر هاوس ته. خو کله چې دغه خلک ستا په مال باندې لیبل لګوي، نو بیا هېڅ ضرورت نشته چې پریپ والا ته وي، بس هغوی پې لیبل ولګوي او بیا به ته د امیزون ویر هاوس ته سینډ کړي. او دغه لیبل چې کوم دی دا په 2 قسمه وي، یو ته وایي آیټم لیبل، بل ته وایي کارټن لیبل. آیټم لیبل په یو پراډکټ باندې، په یو آیټم باندې به ته لیبل لګې. تا 1000 کلیر شیمپوګانې اخیستې، نو په 1000 کلیر شیمپوګانې باندې به ته یو لیبل لګې. بیا کارټن لیبل دغه چې کله په کارټن کې بند شي، په یو کارټن باندې به ته لیبل لګې، هغې ته وایي کارټن لیبل. آربیټریج. آربیټریج هم په امیزون باندې د بزنس یو ماډل دی، یو قسم دی. لکه څنګه چې ما تاسو په هغه بل درس کې ویلو، کوم درس چې 3 غنټې او 10 منټو تقریبا، په هغه کې ما تاسو ویل چې په امیزون باندې د بزنس 3 ماډلز دي، یعنی 3 قسمونه دي. یو ته وایي پرایویټ لیبل، PL ورته وایي پرایویټ لیبل یا PL، بل ته وایي هول سیل، او بل ته وایي ډراپ شیپینګ. صحیح ده. نو دا هم همدغه شانتې د دې بزنس یو ماډل دی، یو قسم دی، یعنی دا هم د کاروبار کولو یو طریقه ده په امیزون باندې. ډېر کسان داسې وایي چې یاره آربیټریج او ډراپ شیپینګ دا یو خبره ده. نه، یو بل ته رسې لږ شانتې ورته دي، خو بیخي یو شانتې نه دي. اوس دا آربیټریج اصل کې څه شی دی؟ آربیټریج څه ته وایي؟
پرې باندې ځان پوه کوي. دوه قسمه آربیټریج دی، یو ته وایي آنلاین آربیټریج او بل ته وایي ریټیل آربیټریج. په بل ویډیو کې ما تاسو دا ویلو لکه څنګه چې امیزون د دنیا یو غټ آنلاین بازار دی، آنلاین مارکیټ دی. د ټولې دنیا نه خلک راځي اخیستل هم ورکې کوي او خرڅول هم ورکې کوي. همدغه شان د امیزون په شانتي نور داسې آنلاین مارکیټونه، آنلاین بازارونه هم شته لکه ای بی، والمارټ او داسې ډېر نور. نو فار ایگزامپل ته لاړلې تا په ای بی باندې یا په والمارټ باندې کلیر شیمپو دی وکتله چې په $15 باندې خرڅېږي، او په امیزون باندې همدغه کلیر شیمپو په $10 او په $10 باندې خرڅېږي. نو په امیزون باندې ګرانه خرڅېږي او په ای بی باندې ارزانه خرڅېږي یا په والمارټ باندې. نو ته څه چلو کې چې په ای بی باندې یا په والمارټ باندې والې د هغه ځینې راوغواړې او په امیزون باندې ګران خرڅ کړي، دې ته وایي آنلاین آربیټریج. او ریټیل آربیټریج څه ته وایي؟ ستاسو په کلي کې، ستاسو په ښار کې په یو دکان کې فرض کړئ یو شی ارزان خرڅېږي او تا وکتل چې یاره دا زمونږ په دکان کې زمونږ په ځای کې خدا مطلب په $100 باندې خرڅېږي او په امیزون باندې په 500 او په $200 باندې خرڅېږي. صحیح ده؟ نو ته د خپل دکان نه والي او ویلېږي امیزون ته. خدا په پاکستان او په افغانستان کې نه کېږي. که ته چېرته په امریکا کې بیا د ریټیل آربیټریج کېږي. ته د یو دکاندار نه، د هولسیلر نه هلته مال واخلي چې د هر چا نه اخلي، ارزان دې واخلو او د امیزون ویر هاوس ته دې ولېږو، هلته یې ګران خرڅوي. نو دې ته وایي ریټیل آربیټریج. اوس بری آربیټریج کې یو خبره شته، لکه څنګه چې ما تاسو ویل چې تاسو کلیر شیمپو راواخیسته د والمارټ نه یا د ای بی نه او دا ته امیزون ته ولېږله، په امیزون باندې خرڅوي. نو کله چې ته د ای بی نه یا د والمارټ نه پراډکټ اخلي، مال اخلي، نو په دې باندې خو د ای بی لوګو لګېدلي، هغوی په خپل ولې پیکینګ ورکړي، د هغوی نوم یې پې. ته چې کله دا امیزون ته لېږي نو هغوی څه نه دا نه اکسپټ کوي، ځکه چې په دې باندې د ای بی لوګو ده، د ای بی لوګو ده او تا د دې نه لږه خطره هم جوړېدلی شي، ستا اکاونټ په خطره کې کېدلی شي. نو ته به څه چل کې، ته به دلته مال واخلي، صفا کار دی، مال به واخلي، دوی ته به اډر ورکړي والمارټ ته یا ای بی ته. ته به دا راوالي پریپ سروس والا ته به یې ولېږي په امریکا کې یا په امریکا کې. صحیح ده؟ پریپ سروس والا سره به خبره وکړي. ما تاسو ویل چې پریپ سروس څه ته وایي. دا مال به لاړ شي پریپ سروس ته، هغوی به د کارټونونو نه دغه کلیر شیمپوګانې راوباسي، د ای بی چې په کومه لوګو لګېدلی، کوم کاغذ دی هغه به ترې ختم کړي، د امیزون هغه به پرې ولګوي، ستا لیبل به پرې ولګوي. صحیح ده؟ هغه ټول هر څه به هغوی صفا کړي، هغوی ته به فیس ورکړي، بیا به هغوی را ستا مال راولي او دا به ولېږي د امیزون ویر هاوس ته. بس بیا پرې کې هېڅ خبرې نشته او ته بالکل دا کار کولی شي. بی ایس آر، بی ایس آر، د بی مطلب دی بیسټ، د سی مطلب دی سیلر او د آر مطلب دی رینک. هو دې څه مطلب دی؟ کله چې تاسو هولسیل بزنس کوئ، صحیح ده؟ په هولسیل باندې به هم ډېر په تفصیل سره پوه کوم. که تاسو چېرته بله ویډیو نه کتلي، په هغه کې موږ په تفصیل سره په هر یو باندې خبره کړې او د امیزون په باره کې ډېر غټ معلومات دي، یو فری کورس دی. نو د هغې لینک به د دې ویډیو نه لاندې به زه درکړم په ډسکرپشن کې، او دا زموږ په چینل باندې هم داسې ډایرکټ کتلی شي. ډېرو خلکو ته یې فایده واخیسته او تاسو هم ترې فایده واخلئ. نو په هولسیل کې مونږه د یو پراډکټ بی ایس آر چک کوو. څومره چې بی ایس آر کم وي هغومره ښه وي، څومره چې بی ایس آر زیات وي هغومره ښه نه وي. لکه څنګه به چې زمونږ په سکول کالج کې فرست، سیکنډ، تھرډ، اول پوزیشن، دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، لسم او همداسې ورپسې ځه. څنګه به چې هغه شانې پوزیشن وي دغه شانې په امیزون کې د یو پراډکټ پوزیشن ته بی ایس آر وي. نو څومره چې د پراډکټ بی ایس آر کم وي هغومره ښه وي. اوس دا څنګه؟ لکه فار ایگزامپل که چېرته د یو پراډکټ بی ایس آر چې کوم دی دا 1 وي، صرف یې وي، نو دې مطلب دا دی چې دا په وړومبي پوزیشن باندې دی، فرست پوزیشن دی. که چېرته 2 وي، هسې اگزامپل در کوم، نو په دویم پوزیشن باندې دی. که چېرته مطلب 20 وي، یعنی 100 100 200 وي، نو مطلب دا چې دا په درې 200 پوزیشن، 200 هم ښه دی، د 50,000 پورې ښه دی. خو که د 50,000 نه د یو څه بی ایس آر زیات وي بیا هغه ښه نه دی، موږ ته د هغه پراډکټ نه تېرېدل پکار دی. اوس به صرف په دې باندې ځان پوه کړئ چې بی ایس آر څه ته وایي. بیا د هولسیل په کورس کې پر دې ټولو خبرو باندې تاسو پوه کوم. آی پی کمپلینټ. واټ از آی پی کمپلینټ؟ د آی پی کمپلینټ مطلب دا دی انټلیکچوال پراپرټي کمپلینټ. په پښتو کې څه مطلب دی؟ په پښتو کې د دا مطلب دی کله چې په امیزون باندې یو کس د بل کس مال راوالي، لیست کې د خرڅ لپاره کېږي، په غیر قانوني طریقې سره د هغې نه اجازت راوانلي، د هغې نه پوښتنه ونه کړي او بس د چا مال راواخیستو په امیزون باندې د خرڅ لپاره کېږي، هغه ته پته ولګي، هغه امیزون ته وایي او امیزون د دې دا لیسټینګ د چې کوم دا مال راکړی دا ختم کړي او د دې اکاونټ ته خطره پیدا شي، دا چا چې په غیر قانوني طریقې سره مال خېجولی.
نو دې ته وایي آی پی کمپلینټ د امیزون په ژبه کې. انوینټري دا ټول هغه الفاظ دي چې دا به تاسو بار بار اورئ په امیزون کې. که بلې باندې ځان پوه نه کړئ نو په امیزون باندې بیا تاسو نه پوهېږئ. انوینټري مطلب دا دی کله چې ته د چا نه مال والې، اوس دا هر قسم مال چې دی دا ستا ټول مال چې کوم دی دا انوینټري دی. لکه ته به دا واورې چې ما خپل انوینټري پلانکي ځای ته ولېږله، یا زما انوینټري راواله دا د پریپ والا ته ولېږه، زما انوینټري راواله دا د امیزون ویر هاوس ته ولېږه. نو د انوینټري مطلب دی تا چې کوم سامان د خرڅ دپاره اخیستی دې ته انوینټري وایي. SKU د SKU مطلب دی سټاک کیپینګ یونټ، سټاک کیپینګ یونټ. خو پښتو کې د دې مطلب دی او دا ستاسو په کوم ځای کې په کار راځي. نو فار ایگزامپل ستاسو دکان دی، دکان ته تاسو مال واغستو، هغه مال د امیزون ویر هاوس ته لاړو، د هغې نه بعد په اخره کې څنګه چې ما تاسو ته ویلي تاسو به لیسټینګ کوئ. د لیسټینګ مطلب دا دی چې د پراډکټ تاسو چې کوم مال اغستی څنګه چې تاسو په امیزون باندې ګورئ د دې ښکلي ښکلي تصویران به اپلوډ کړئ، ټایټل، ډسکرپشن او دغه شانتې بولټ پوینټس داسې ډېر معلومات ور پراډکټ ورکړي. د هغې نه بعد به ستا پراډکټ چې کوم دی لایف کېږي او ګاګ به راځي ستا پراډکټ بالي. نو کله چې ته لیسټینګ کړې د پراډکټ صحیح ده، نو د لیسټینګ په دوران کې امیزون تا ته څه وایي چې ته خپل پراډکټ ته اوس که شیمپو ده او که صابون ده او که هر څه دي د دې لپاره SKU خوښ کړه. SKU یو قسم ته نمبر دی او دې ته یو نمبر ورکا، یو نوم ورکا چې دا بیا تر وروسته پیژندلی شي. دا SKU ستا لپاره لکه فار ایگزامپل که ته غواړې چې ته د پراډکټ اشتهار اوچلې نو تا خو به ډېر پراډکټ لیست کړي چې ته هغه ګورې نو په دې کې وخت لګي. نو ډایرکټ د دې SKU نمبر ورکا چې تا لیسټینګ په وخت کې ورکړي نو ډایرکټ به ستا مخ ته دا پراډکټ لاړ شي راشي. په SKU نمبر باندې به ته خپل پراډکټ پیژنې، په اسانه به پیدا کړې. نو SKU یو قسم ته نوم دی، نمبر دی چې ته خپل پراډکټ ته ورکې چې په دې باندې ته خپل پراډکټ وپیژنې او په اسانه پیدا کړې. بس دا SKU دی. بولک BULK بولک. اوس بولک څه ته وایي؟ د بولک مطلب دی یو څه په ډېر مقدار کې اغوستل، یو نه بلکې په ډېر مقدار کې اغوستل. لکه فار ایگزامپل که چېرته تاسو د علی بابا ویب سایټ ته لاړ شئ نو ما تاسو ویل چې دا B2B بزنس پلیټفارم دی، بزنس ټو بزنس، یعنی یو بزنسمین په بل بزنسمین باندې سامان خرڅوي. ټول پکې بزنسمینان دي، په ګاهک باندې سامان نه خرڅوي. نو که ته اوس چېرته یو ګاهک یې ستا ورکې سمارټ واچ خوښ شو، صحیح دی، او داسې ګاړی سمارټ واچ وغیره خوښ شو، ته غواړې چې د ځان لپاره یو دانه صرف راوغواړې نو صحیح دی، په تا باندې یو نه خرڅوي، تا دا به چې ته به دا په بولک کې الې. نو بولک څه مطلب دی؟ د بولک مطلب دا چې ته به دا په غټ مقدار کې الې، 50 بالي، 100 بالي، 200 بالي، ته یو نشي اخیستی، ته به دا په بولک کې الې. بس دغه د بولک مطلب دی. LLC دا نوم خو به تاسو ډېر زیات اورېدلی وي. د LLC مطلب دی لیمیټډ لایبیلیټي کمپني. اوس د دې ضرورت تاسو ته په کوم ځای کې راځي او په پښتو کې د دې څه مطلب دی؟ نو ما تاسو ته ویلي په امیزون باندې تاسو دوه قسمه اکاونټ کولاولی شئ، انډیویجول کوم چې فری دی، یو پروفیشنل $40 باندې کټ کیږي. نو اخر هم ستا ضرورت د انډیویجول نه د فری نه پروفیشنل ته راځي کله چې ستا په امیزون باندې کاروبار روان شي. نو کله چې ته پروفیشنل اکاونټ جوړې، که غواړې چې پروفیشنل اکاونټ جوړ کړې نو ته بیا څه کوې، تا به د LLC ضرورت وي او بغیر د LLC نه پروفیشنل اکاونټ دا نه جوړیږي. نو په دغه ځای کې ورته زموږ ډېر زیات ضرورت راځي. اوس دا LLC څه شی دی؟ نو په هولسیل کې فار ایگزامپل ته یو برانډ ته ورلی ډسټریبیوټر ته ته غواړې چې د هغوی نه څه پراډکټ راوچت کړي، مال ته راوچت کړي، په امیزون باندې خرڅ کړي، لیسټ یې کړي. نو کله چې ته هغوی سره کانټیکټ وکړې، رابطه وکړې، نو هغوی یو انډیویجول ته، یو عام کس ته خو مال نه ورکوي، هغوی یو کمپنۍ ته ورکوي. نو که ته غواړې چې هغوی تا ته مال درکړي، تا ته اجازت درکړي، نو ته به څه چل کړې، ته به یو خپله کمپنۍ جوړوې، ته به خپله کمپنۍ رجسټر کړې او دې ته ویل کېږي LLC. یو خپل کمپنۍ جوړول، کمپنۍ رجسټر کول، دې ته LLC ویل کېږي. دا LLC ستا یو پهچان دی. که چېرې تا سره LLC نه وي نو ستا پهچان نشته او تا ته څوک مال نه درکوي، نو ته به خامخا LLC جوړی. او اوس د دې مطلب دا نه چې ته به ځان ته یو غاټه کمپنۍ جوړی یا وړه کمپنۍ جوړی. د دې مطلب دا دی چې په USA کې ته به کله ستا څوک پېژنګلی وي، صحیح ده، تره زوی دی، ماما یا یو ملګری دی ورکي، یا چې هر څوک یې پېژنګلی وي، په هغوی باندې ته LLC هلته جوړولی شي. که چېرته ستا په USA کې څوک هم نه وي، په امریکا کې، نو ته بیا داسې کار کولی شي چې ته یو کس ته پیسې ورکولی شي، آنلاین ویب سایټ یې دی
هغوی ته پیسې ورکړي، هغوی به تا ته LLC جوړ کړي په $300 په $500 د دې خپل قیمت خپل ټیکسونه. خیر داسې ډایرکټ به په چا باندې LLC نه جوړوئ، لا اوس ورته ستاسو ضرورت هم نشته. خو که بیا هم ستاسو ضرورت نو ماته به ووایئ په کمنټ سیکشن کې، او دې په باره کې به زه تاسو ته ټول معلومات درکړم چې په چا باندې جوړ کړئ او په کوم ځای کې مه جوړوئ. انوایس څه ته وایي؟ د دې په باره کې ډېرو کسانو موږ ته ویلي چې دا انوایس څه ته وایي او انوایس څه ته وایي. دا یو ډېر اهم لفظ دی. په امیزون کې به دا هم تاسو ډېر زیات واورئ. نو د دې څه مطلب دی چې په پښتو کې په ډېر په اسانه پوه کړم. لکه فار ایگزامپل کله چې تاسو یو دکان ته ورشئ، سامان ته والئ، سودا ته والئ، او د هغې نه بعد تاسو ته هغه یو رسید درکړي، صحیح ده، چې تا زما نه دومره مال واخیستو، په دومره پیسو باندې وشو، په دې تاریخ باندې شو، د دې دکاندار نه دې واخیستو، ستا نوم ورکې ولیکي، خپل نوم ورکې ولیکي، یو رسید وي که نه، په هغې کې هغه دغه معلومات ولیکي. دغه رسید دغه پرچه د دکاندار چې تاسو درکوي دې ته ویل کېږي انوایس. همدغه شانې په امیزون کې کله چې تاسو د یو ډسټریبیوټر نه، هولسیلر نه یا د بل چا نه مال واخلئ، نو هغه به تاسو ته خامخا یو رسید درکړي چې په هغې کې به دا ټول معلومات لیکلي، هغې ته ویل کېږي انوایس. او دا انوایس تاسو په کوم ځای کې په کار راځي؟ دغه انوایس به ستاسو نه امیزون غواړي د PDF په شکل کې، او هغه به تاسو بیا اپلوډ کوئ. په دې کې هېڅ څه مشکل نشته، دا ډېر آسان کار دی. کله چې تاسو د چا نه مال والئ، هغه تاسو ته خامخا انوایس درکوي، یعنې دغه رسید دغه پرچه به درکوي د PDF په شکل کې. اوس راځو یو څو خبرې کوو په امیزون باندې د کامیابېدلو، او د دې نه وروسته مونږ چې کوم دی اکاونټ جوړو چې اکاونټ به څنګه جوړوي. نو په امیزون باندې به څنګه کامیابېږي؟ ډېر داسې کسان دي چې هغوی دا کوشش کوي چې زر تر زره په امیزون باندې کامیاب شي. داسې خلک دي هغوی چې بس نن مې دا کورس وکړو د امیزون، یا د یوې میاشتې کورس مې وکړو او په دویمه میاشت کې زما د امیزون نه انکم سټارټ شي، یعنې چې زه د امیزون نه پیسې ګټم او ښه ډېرې پیسې ګټم. خو دا غلطه خبره ده. په امیزون کې ښه ډېرې پیسې دي، خلک پکې ډېر زیات مخکې لاړه، خو همدومره ورکې زیات محنت دی. امیزون دار چا لپاره نه دی، امیزون صرف د هغه خلکو لپاره دی څوک چې په ځان باندې شپه ورځ یو کوي، خواري او محنت ډېر زیات کوي، د هغه خلکو لپاره دی دغه ځای. که ته غواړې چې ته په امیزون باندې کامیاب شې، نو ته به خواري او محنت ښه ډېر کوې، په ځان باندې به ښه سخته تېروې، هر ورځ به نوې زده کړې کوې، او د صبر نه به هم کار اخلې، ښه ډېر زیات صبر به کوې. دا به نه وي چې یوه هفته به یې زه وکړم، 2 هفتې، 3 هفتې، 3 میاشتې، 4 میاشتې، ځان ته به غټ ګول ږدې. داسې به وایې چې 6 میاشتې چې زه ښه خواري او محنت کوم، نو په امیزون کې به زه زده کړه وکړم، په امیزون کې به زه ایکسپرټ شم، په امیزون باندې به زه ایز ا وی کار سټارټ کړم، یا په امیزون باندې به زه خپل کار روان کړم. کم از کم ځان ته د 6 میاشتو ګول کېږئ چې 6 میاشتې به زه په دې باندې پریکټس وکړم، خواري او محنت وکړم، او د هغې نه بعد به یا به زه خپل بزنس روان کړم یا به زه یو وی شم. خو که چېرته تاسو یو شارټکټ پسې ګرځئ، تاسو غواړئ چې بغیر د خوارۍ او محنت نه زه په امیزون باندې کامیاب شم، بس کورس وګورم، هلته لګیا شم، پیسې ګټل شروع کړم، نو دا غلطه خبره ده. ډېر خلک داسې دي د خواري او د محنت نه لرې ګرځي، خواري او محنت نه کوي، ځان نه پازوي، ځان نه ستړی کوي، خو بس دا سوچ کوي چې ماښام ویده شم او سبا چې راپاڅېږم بس یو کټ د پیسو نه ډکي، یو څادر د پیسو نه ډکي. دا صرف سوچونه دي، دا صرف خوبونه دي. په حقیقت کې محنت او خواري وکړه، په حقیقت کې به مالدار شي، په حقیقت کې به کامیاب شي. کامیابېدل هر چاته په نظر راځي. کله چې ته کامیاب شي، یو مقام ته ورسېږي، نو هر چاته به ښکاري، خو دا به چاته هم نه ښکاري چې د دې نه شاته دې څومره خواري او محنت کړې، په ځان باندې څومره سختې تېرې کړې دي، کم مشکلاتو سره دا مخ شوی دی. نو بس امیزون ستاسو دپاره دی، واقعي چې ستاسو دپاره دی، خو که خواري او محنت کې نو حال ستا لپاره دی، او که نه کوې نو بیا په دې باندې ځان بیا څه وخت مه ضایع کوه. ها که تاسو غواړئ چې په امیزون باندې فری اکاونټ جوړ کړئ، نو د دې لپاره هم تاسو ګوګل ته راشئ. دلته د ګوګل په سرچ بار کې تاسو به ولیکئ امیزون سیلر سنټرل، تاسو ته ښکاري، او ستاسو اکاونټ چې کوم دی دا په USA کې جوړ شي، په امریکا کې. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، نو په وړومبي لینک باندې به نه کلیک کوئ، ځکه چې بیا به امیزون کولاو شي. تاسو به دلته پیدا کړئ امیزون سیلر سنټرل. نو ګوره دا دی موږ پیدا کړو، په دې باندې به کلیک وکړئ، ستاسو مخې ته به دغه پیج کولاو شي. دلته کلیر کټ صفا لیکلي، او که چېرته تاسو په دې پیج باندې اکاونټ جوړ کړئ، نو ګوره د میاشتې به درنه $39.99 یعنې $40 کټ کوي. نو مونږ خو چې کوم دی اوس پریکټس کوو، امیزون زده کوو، مونږ سره دومره پیسې نشته، مونږ به فری اکاونټ جوړو. نو په ساین اپ باندې به نه کلیک کوئ، هلته بره به هم په ساین اپ باندې کلیک کوئ. د دې په ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته په لرن مور باندې.
کله چې تاسو په لرن مور باندې کلیک وکړئ نو بره وګورئ سټارټ ګرو او داسې ډېر څه لیکلي دې کې به تاسو کلیک وکړئ په پرایسنګ باندې په پرایسنګ باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو په پرایسنګ کې بیا تاسو کلیک وکړئ په کوسټ آف سیلینګ آن امیزون صحیح ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ بیا به تاسو لاندې راشئ ښه به لاندې راشئ وګوره اوس څه وایي انډیویجول او پروفیشنل وکه انډیویجول جوړئ پیسې به درنه نالي او که پروفیشنل جوړئ $40 به درنه نالي بیا ورته ځان تیار کا نو مونږ چې کوم دی انډیویجول جوړو نو لاندې راشئ لږ لاندې راشئ دلته وګورئ ساین اپ فار انډیویجول وکه انډیویجول جوړئ نو د هغې لپاره ساین اپ شه په هغې باندې کلیک وکړه او که پروفیشنل جوړئ نو په پروفیشنل باندې کلیک وکړه دلته به تاسو کلیک وکړئ په ساین اپ فار انډیویجول باندې کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا به ستاسو مخې ته یو داسې پیج کولی شي په دې کې به تاسو راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ کریټ یور امیزون اکاونټ صحیح ده چې په دې باندې کلیک وکړئ ګوره دلته ستاسو نه څه غواړي نوم درنه غواړي ایمیل درنه غواړي پاسورډ درنه غواړي او همدغه پاسورډ درنه یو ځل بیا غواړي نو دا خو اسانه دی که نه لاول به خپل نوم ورکړي هغه نوم چې هغه ستاسو په شناختي کارډ په تذکري په آی ډي کارډ باندې صحیح ده چې څنګه لیکلی هماغه شانتې به ورکړي بیا درنه ایمیل غواړي یو ایمیل به ورکړي ځکه چې په هغې باندې به تا ته میسج راځي ایمیل به درته کوي بیا درنه پاسورډ غواړي یو ښکلی پاسورډ به د ځان دپاره خوښ کړي چې کله ته پاسورډ ورکړي همدغه پاسورډ به کنفارم کړي لاندې به یې ولیکي نو دلته ما خپل ټول پاسورډ هر څه ورکړل او زه به اوس کلیک وکړم په نیکسټ باندې کله چې ته په نیکسټ باندې کلیک وکړې نو تا چې کوم ایمیل ورکړو هغې ته یو کوډ راغی ته اوس هغه ایمیل چې کا او کوډ راواله دلته انټر کا دلته ورکه بیا به ته په کریټ باندې کلیک وکړې اوس دلته څه وایي وایي د دې نه مخکې چې موږ تاسو ته بل پیج کولاو کړو چې تاسو سره آی ډي کارډ ستاسو شناختي کارډ یا تذکره یا چې په کوم ملک کې چې د هغې آی ډي کارډ دا سره لاس په لاس پروت دي تیار کریډټ کارډ سټیټمنټ د کریډټ کارډ سټیټمنټ به کوم ځای کې پیدا کړي بینک ته به رنګ وکړي یا د بینک آنلاین ویب سایټ به کولاو کې خپل معلومات به ورکړي او په اسانه به تا ته د کریډټ کارډ یا د بینک سټیټمنټ دا به تاسو ته په پی ډي اف فارم کې میلاو شي هغه درنه غواړي او بل چې کوم دی کریډټ کارډ چې تاسو سره لاس په لاس وي موبایل نمبر در سره نو د هغې نه بعد به بیا تاسو لاندې راشئ او لاندې به کلیک وکړئ په بګین باندې ښه دلته به تاسو دا سلیکټ کړئ دا به خوښ کړئ چې ستاسو بزنس په کوم ملک کې دی یعنې ته چې په کوم ملک کې بس هغه سلیکټ کړه که پاکستاني افغانستاني او که په بل ملک کې بیا د هغې نه بعد وایي بزنس ټایپ یعنې ستاسو کوم قسم بزنس دی کوم ډول بزنس دی زمونږ خو بزنس نه مونږ خو انډیویجول یو نو دلته به مونږ سلیکټ کړو نن آیم ان انډیویجول د ټول لاندې تاسو وګورئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ نان آیم ان انډیویجول دلته ستاسو نه غواړي فرست نیم میډل نیم لاست نیم یعنې ستاسو وړومبنی نوم په منځ کې چې کوم دی بیا به هغه او بیا لاست نیم اخرنی نوم لکه فار ایگزامپل ستا نوم دی واجد علي خان نو لاول به واجد ورکړي بیا به علي ورکړي بیا به خان ورکړي خو که ستا نوم صرف واجد علي نو بس ته به په فرست کې به واجد ورکړي او میډل منځنی نوم نشته نو دا به پرېږدي او لاست نیم اخرنی نوم به ورکړي علي بس خبره ختمه زه چې اوس چاته اکاونټ جوړوم نو د هغې نوم دی حمزه رحمان نو حمزه چې کوم دی دا فرست نوم دی وبه لیکم حمزه بیا رحمان چې کوم دی دا لاست نوم دی میډل مې پرېغوستو ځکه چې میډل ورکې نشته نو وبه لیکم رحمان حمزه رحمان اوس به تاسو دلته په دې باندې چیک ولګوئ په آی کنفارم باندې بس په دې باندې یو ټیک وکړه او لاندې په دې اګري باندې کلیک وکړه بل پیج به کولاو شي اوس دلته ستاسو نوم چې کوم دی ګوره هغه آلریډي راغلی دی بیا دلته وایي کنټري آف سټیزنشپ تا سره د کوم ملک آی ډي کارډ دی پاکستان که افغانستان که د یو اس ای چې د کوم ملک در سره په کوم باندې دا اکاونټ جوړی د هغه ملک نوم به دلته ولیکئ په دې باندې به کلیک وکړي او هغه ملک چې کوم دی هغه به دلته خوښ کړي بیا وایي کنټري آف برث ته پیدا شوی په کوم ملک کې صحیح اوس په امریکا کې خو ته پیدا شوی په افغانستان کې که په پاکستان کې هغه به دلته صحیح معلومات به دلته ورکړي بیا وایي ډیټ آف برث تاریخ پیدایش په سویم تاریخ باندې چې پیدا شوی په آی ډي کارډ شناختي کارډ کې دی کم تاریخ می تاریخ پیدایش بالکل هماغه شانې به دلته ولیکي بیا به لاندې راشي بیا وایي آیډنټیټي پروف
یعنی ته چې دا اکاونټ جوړې دا ته په آی ډي کارت باندې جوړې، په شناختی کارت، تذکره وغیره باندې، او کنه ته په پاسپورت باندې جوړې. نو چې په څه باندې جوړې ابه خوښ کې مونږ دا جوړو په آی ډي کارت باندې. نو زه به کلیک وکړم په آی ډي کارت باندې. بیا کنټری آف ایشو چې په کوم ملک کې مونږ ته د آی ډي کارت ملاو شوی، که په امریکا کې ورته ملاو شوی نو دلته به امریکا خوښ کې، که په پاکستان کې پاکستان، که په افغانستاني نو هغه ملک به دلته سلیکټ کړي. نو که شناختی کارت در سره د پاکستان خو پاکستان کې ورته ملاو شوی، که تذکره نو په افغانستان کې ملاو شوی، او که ته افغانۍ یا پاکستاني او امریکا ته تللی او د هغې آی ډي کارت در سره ګرین کارت نو بیا ورکې امریکا ولیکه. بیا غواړي د آی ډي کارت نمبر، صحیح ده. نو دلته موږ د خپل آی ډي کارت، د شناختی کارت، تذکرې وغیره نمبر به ورکو. بیا چې کله دا تاسو ولیکئ نو بیا وایي ډیټ آف ایکسپایري. ستاسو د آی ډي کارت چې کوم دی په دې باندې ډیټ آف ایکسپایري، په کم تاریخ باندې چې دا ایکسپایر کیږي، ایکسپایري ډیټ هغه به تاسو ولیکئ. بیا به لاندې راشئ او دلته به اډرس ورکئ، ستاسو پته په شناختی کارت، په تذکره باندې چې څنګه پته ده هماغه شانې به دلته ولیکئ اډرس. بیا سیټي، په کوم ښار کې تاسو اوسیږئ، په جلال آباد ښار کې، د کابل په ښار کې، که په پېښور ښار کې نو هغه سیټي به تاسو دلته ولیکئ. بیا دی پوسټل کوډ، ستاسو د علاقې پوسټل کوډ درنه غواړي. پوسټل کوډ پیدا کول دا ډېر اسانه طریقه ده. ګوګل کې به خپل علاقې نوم ولیکئ او ورسره به ولیکئ پوسټل کوډ، او تا ته به پوسټل کوډ په سکرین باندې راشي. نو دلته به مونږ پوسټل کوډ ورکو، او بیا د اډرس لاین 2 په دویم نمبر باندې اډرس چې کوم دی که دا ورکي او که ورنکړي هېڅ خبره نه ده، مونږ یې نه ورکوو. بیا وایي سټیټ یا ریجن، مطلب ته په کومه صوبه کې اوسیږي، چې په کومه صوبه کې اوسیږي هغه صوبه به دلته خوښه کړي. نو زه به دلته ولیکم KPK. بیا به لاندې راشئ او نمبر به ورکړي، د موبایل نمبر، د هغه موبایل نمبر چې هغه تا سره اوس لاس په لاس دلته وي، ځکه چې کوډ به ورځي. نو مونږ به دلته اوس خپل د موبایل نمبر ورکو. چې نمبر ورکو نو دلته به اوس کوډ راشي، زمونږ د موبایل نمبر ته کوډ راغلی دی، کوډ به مونږ دلته انټر کو. کله چې مونږ کوډ ورکو دلته نو بیا هم مونږ کلیک وکړو په نیکسټ باندې. نو اوس زمونږ مخې ته یو اخیری پیج راکولاو شو. دلته زمونږ نه غواړي د کریډټ کارت نمبر، ستاسو کریډټ کارت چې کوم دی په هغې باندې یو نمبر لیکل شوی، هغه نمبر به دلته ورکوئ. چې کله تاسو د کریډټ کارت نمبر ورکوئ بیا به تاسو ایکسپایرز آن، په کم ډیټ باندې تاریخ باندې چې ستاسو کریډټ کارت ایکسپایر کیږي، ختمیږي، هغه تاریخ به دلته ورکوئ. بیا وایي کارت هولډرز نیم، دا کارت چې د چارې په کارت باندې چې د چا نوم دی نو هغه نوم به دلته ولیکئ. بیا درنه غواړي CVC نمبر. نو دا CVC نمبر چې کوم دی ستاسو په کارت باندې یو خفیه نمبر دی، دا به چاته نه ورکوئ، دا به ډېر خفیه ساتئ. په دې باندې د 3 انسو یو نمبر دی، کله چې تاسو دا کارت داسې راواړوئ په شا باندې نو هغې ته CVC نمبر وایي، هغه به دلته ورکوئ. بیا به کلیک وکړئ په نیکسټ باندې. کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ نو بیا ورته وایي سټور نیم، ځان له به د سټور یو ښکلی نوم خوښ کړي چې ستا د دوکان، ستا د سټور د هغې به نوم صحیح. لاندې به زه نو دی بل کې به هم نو، دا به تاسو خیر په خپل حساب باندې کوئ. بیا زه کلیک وکړم په نیکسټ باندې، لاندې به راشم، څه وایي اپلوډ فرنٹ سایډ، مطلب ستاسو شناختی کارت د پاسپورت معلومات دی ورکړي، د هغې فرنٹ د مخې یو تصویر به وباسئ د مخکې سایډ نه، هغه به اپلوډ کړي، ته صحیح صفحه تصویر چې هر څه ورکړي واضح ښکاري. بیا به لاندې چې کوم دی بیک سایډ نه به تصویر وباسئ شناختی کارت یا د پاسپورت د شا نه، صحیح ده، او هغه به اپلوډ کړي دلته. بیا څه وایي بینک اکاونټ سټیټمنټ. ما تاسو ویل د بینک اکاونټ سټیټمنټ دا تاسو آنلاین پیدا کولی شئ. آنلاین د خپل بینک نوم به سرچ کړئ په کوم کې چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ، ورته به ولیکئ سټیټمنټ، ستاسو مخې ته به ویب سایټ کولی شي د هغه بینک، هغې کې به خپل معلومات ورکړئ او بیا به تاسو د هغې نه سټیټمنټ ډاونلوډ کړئ PDF فارم کې، هغه به دلته اپلوډ کړئ. نو چې کله دا تاسو اپلوډ کړئ بس بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، ستاسو اکاونټ چې کوم دی دا به کریټ شي. په دې کې سم نشته، ډېر اسان کار دی. انشاءالله زه امید کوم چې په دې ټولو خبرو باندې د اکاونټ په جوړولو باندې په دې هر څه باندې به تاسو پوه شوي اوسئ. ما چې تاسو ته کوم پیغام درکول غوښتل، کوم معلومات ما سره ما غوښتل چې تاسو سره شیر کړم، په دې باندې هم تاسو پوه شوي یاستئ. که د دې نه بعد هم ستاسو په ذهن کې څه قسمه پوښتنې وي د امیزون په باره کې، د انګلیش په باره کې، د چینل په باره کې، زما په باره کې،
که هر قسمه پوښتنې وي په کمنټ سیکشن کې مونږ ته ویلی شئ، مونږ ته ایمیل کولی شئ او زه کوشش کوم چې هر یو کس ته د ایمیل جواب ورکړم او الحمدلله ما ورکړی دی. او بیا هم تاسو مونږ ته ایمیل هم کولی شئ، په کمنټ سیکشن کې مو ویلی شئ او زه به کوشش کوم چې ستاسو د پوښتنې تاسو ته یو بهترین جواب درکړم. بس په امیزون باندې خواري او محنت جاري وساتئ او انشاءالله ګورو چې 6 میاشتې بعد یا 1 کال بعد تاسو کم ځای ته رسئ، څومره پیسې ګټئ او څومره مخ په وړاندې ځئ. See you inshallah next time with another lesson. Until take care and goodbye.